ډنمارک په ډنمارک کې د ډاروونکو په نامه یو جشن ترسره شو. په دې ځای کې په سلهاوو خلک سره راټول شوي وو، مختلف او ډاروونکي نقابونه یې پرمخ کړي وو او لارو کوڅو ته وتلي وو او په دې ډول سره د ارواحو د جشن لمانځنه وکړه. هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ارواح تر نامه لاندې مختلفه جشنونه ترسره کیږي چې هر هیواد ورته مختلفه نومونه لري. په امریکا کې ورته د هالووین شپه وایي او په ډنمارک کې هم ورته د ډاروونکي جشن خطاب کوي. لکه څرنګه چې مو یاد کړه، هغوی د ډاروونکو کالیو او نقابونو سره په شپه کې خلک ډاروي او د دې جشن خوند اخلي. شمالي کوریا د پنګیانګ په ژوبان کې د سګرټ څکونکي بیزو نوم مو کړی اوریدلې، نو دا د اوسې تاسو پام ورته راکړئ. د ژوبان چارواکي وایي د 19 کلنه شامپانزي په ورځ کې یو وخت سګرټ څکي او په زړه پورې خدای د چې خپل سګرټ په لایټر باندې ځان ته روښانوي. په دې ژوبان کې داسې ماهر ټرینران هم شته دي چې د نورو حیواناتو سره داسې بیلابېلې لوبې ترسره کوي چې بیا په نورو ژوبانونو کې ساري نه لیدل کیږي، لکه د یخ پر مخ نڅا، باسکټبال لوبې، بیلابېلې ټریکونه او داسې نور. د پنګوین ژوبان د نړۍ د کامیابو حیواناتو کوربه هم دی چې بیا د نړۍ د بیلابېلو هیوادونو په زرهاوو خلک کې لیدلو ته راځي. چین ډیر خلک د دې هیله لري چې د الوتکې د فوق‌العاده ډوډۍ نه خوند واخلي، کوم چې د پرواز په وخت کې بډایو خلکو ته وړاندې کیږي. نو د چین په هابي نومي سیمه کې په یوې الوتکه کې کوم چې ځای پر ځای ولاړه ده او پرواز نه کوي، دا ډول ځانګړي خواړه مشتریانو ته وړاندې کیږي. د دې الوتکې خاوند دا 220 ډوله الوتکه د مالیزیا د هوایي شرکت نه اخیستې ده او بیا په یو رستوران باندې بدله کړې ده. په دې رستوران کې د الوتکې خواړه مشتریانو ته وړاندې کیږي او یو کس د خوړو قیمت هم فقط د $50 نه نیولې تر $80 پورې رسیږي. او بولوویا د بولوویایي ښځو یو ګروپ چې محلي جامې پر تن کړې وي هم د بایسکلونو پر سر د نړۍ نوی ریکارډ ټینګ کړ. د هغوی تعداد چې 80 کسانو ته رسیږي د شولتاس په نامه کلتوري کالي پر تن کړي وو او 25 کیلومتره لاره د سایکلونو سره وهله او د بولوویا د مزدحمه خانه هم تیر شول. ګډون کوونکي د بولوویا د هرې برخې نه یعنی د 10 بیلابېلو ولایتونو نه سره یوځای شوي او په دې ریکارډ کې برخه واخیسته. بیا کله چې هغوی خپل ټاکل شوی هدف ته ورسېدل او د جوري هیئت لخوا وارزول شو، بیا یې د سندرو او ګډاو سره یوځای په زړه پورې مسابقې هم ترسره کړې.